په دغه خپرونه کې به نرخونه څه وي کاڼي کېښودل ناغه بندر او داسې نور پښتني ارزښتونه وپېژنئ. زموږ د خلکو خپلمنځي غونډې او پرېکړې به وګورئ. جرګه به څېړنیزې او بیړنۍ غونډې ولري. جرګه به ستاسو د ستونزو په اړوند ستاسو مرسته او لارښوونه کوي. ستاسو تېروتنې، ستاسو ستونزې او ستاسو جرګه ستاسو. د پښتو ټلویزیون د جرګې خپرونې درنو لیدونکو، ښاغلو جرګې خپرونې ته په خیر راغلی. ستړي مه شئ، خوشحاله یم چې زه بیا ستاسو په خدمت کې یم او په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ یاست، خوشحاله به یاست او خپله خپرونه به ګورئ. درنو لیدونکو، لکه د نور کله په څېر د جمعې ورځې د شپږم د ورځې خپرونه د دې لپاره بیله شوې ده چې د تېرو خپرونو باندې کله تاسو درنو لیدونکو سره له ښاغلو اغلو سره کومه پوښتنه پیدا شوي د خپرونې په اړوند یا څه ویل غواړئ، دا به له موږ سره شریکوئ. او زه هم غواړم چې د تېرې اونۍ په خپرونو باندې له تاسو سره خبرې وکړم. کېدای شي په کله د ځینو خبرو باندې زیاتو خبرو ته اړتیا وي، دا چې د یوې خپرونې هغه یو ځای همدومره وي چې لکه سړي څومره خبرې پکې وکړي نو کېدای شي څه پاتې شي، هغه به په شپږم په ورځ باندې د جمعې په ورځ باندې له تاسو سره شریکوو. په دې هیله چې تاسو به هم موږ سره اړیکه لرئ او هغه څه چې تاسو سره پاتې شوي وي یا څه پوښتنه کول غواړئ هغه د شپږم په ورځ په ډاډه زړه له موږ سره شریک کړئ. همدارنګه کله موږ سره څه پاتې وو هغه به له تاسو سره شریکوو او ګډوو. درنو لیدونکو، د اونۍ په خپرونو کې خو په بېلابېلو خبرو باندې در سره خبرې کړې دي چې هغه زموږ د ژوند بېلابېل اړخونه را جوړوي یا زموږ د بېلابېلو اړخونو باندې موږ تاسو سره خبرې کړې دي. خو په دې تېره خپرونه کې چې موږ کومې خبرې وکړې هغه ما د ګواښل شوې جنۍ یا د ګواښل شوې یا د غوږ وهلې په اړوند باندې در سره خبرې وکړې. او په دې ځای کې زموږ درنو لیدونکو یو درانه لیدونکي یوه خبره داسې وکړه چې کومه جنۍ چې د کور نه ولاړه شي د هغې په اړوند باندې معلومات وغوښته. نو دا چې خبره دا وه چې تر ډېره ځایه پورې په خپرونه پورې اړه پیدا کوله، دا هم لکه ګواښل شوی یا لکه یو ډول ته نوم پورې شوی یا ولاړه، په دې باندې هم سره خبرې وکړې. خو هغه خبرې تر ډېره ځایه پورې د خپرونې همغومره وې، څه نیمګړتیا پاتې شوه په هغه سره موږ په څرګند ډول باندې یا په زیات ډول باندې چې هغه بېلابېل اړخونه هم خبره څېړلې وای او یو له بل سره پوهاوی پرې شوی وای هغه ونه شو. نو زه غواړم نن د هغه په همغه باندې نن در سره خبرې وکړم. درنو لیدونکو، لکه هغه ورځ باندې ما وویلې چې د خلاصې ښځې هغه ښځه چې هغه په نومول شوې نه وي، هغه کوژدن شوې نه وي او د چا سره ولاړه شي، نو زموږ مشرانو د دې لپاره د روغې جوړې وړاندیز کړی ده او د دې روغې جوړې د خلکو ته بلنه ورکړې ده چې تاسو روغه جوړه وکړئ. په دې باندې مو سره خبرې وکړې. خو خبره په دې کې ده چې یو خو په دې روغه جوړه کې باید که د پښتنو ترمنځ وي، پخپله د پښتنو ترمنځ وي، نو روغه جوړه زموږ مشرانو غوره بللې ده او روغه جوړه باید وشي. بې له دې نه چې کومه ستونزه رامنځته شي د خلاصې ښځې البته خلاص سړي سره کېدلی شي هغه سړی هم خلاص وي. که چېرته سړی ښځه ولري، نکاح ولري، بیا په دې کې ستونزې شته. ښځینه ګرمه نه ګڼل کېږي ولا سړی ګرم ګڼل کېږي. بیا هم ځو اړیکې ته.
جرګې خپرونه ته په خیر څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ مهرباني ستاسو خبرې وار جواره ونه شوې نو موږ په دې باندې د سره خبرې کولې چې درنو لیدونکو چې خلاص سړی چې نکاح نه وي شوی بلې ښځې سره نکاح نه وي شوی بل ځای د چا سره لوس شوی کوژدن شوی نه وي یوه خبره خو دا ده او دا چې که جنۍ خلاصه وي نو زموږ مشرانو د روغې جوړې بلنه ورکړې ده خلکو ته او ډېر رسوای کړی ده په دې اړوند باندې خو ما تاسو ویلې چې د پښتنو تر منځه دا چې که پښتنه مېرمن بل چا بولي نو دغه باندې زموږ مشرانو سختي کړې ده او په دې باندې به سره خبرې کوو جرګې خپرونه ته په خیر څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ السلام علیکم وعلیکم سلام هر کله څوک د کوم ځای نه تاسو هم ونه شوه نو موږ په همدې باندې د سره دا خبره کوله چې دغه کار تر ډېره ځایه پورې زموږ مشرانو د پښتنو په خپل منځ کې دغه زړسوی درلودلی ده او دا چې د غیر پښتنو ته که چېرته پښتنه مېرمن ورشي تر ډېره ځایه پورې زه دلته دا خبرې په دوه ډوله تاسو ته روښانه کول غواړم یو خو دا چې زموږ خلک مشران له نور خلکو سره د خیخي دوستۍ په برخه کې یا د خور د لور د ورکولو په برخه کې ډېر د اواري نه کار اخیستی ده ډېر د پوهاوي نه کار اخیستی ده ځکه چې دوی دا وایي چې که چېرته دوستي کېږي د سیالانو سره که وشي لکه سیال یو سړی نه وي هغه چې ستونزې نه وي هغه هم زه وایم چې سیال څرنګه په دې باندې به سره خبرې کوو ګورئ بیا هم یوه اړیکه چې زموږ ګران لیدونکي څه وایي جرګې خپرونه ته په خیر څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ ټول اواز هم السلام علیکم وعلیکم سلام ټول اواز هم ټول اواز هم ټیټ کړئ مهرباني څوک د کوم ځای نه وعلیکم سلام هر کله مهرباني کوئ جرګې خپرونه ته په خیر راغلئ مهرباني څه ویل غواړئ نو موږ ستاسو په خدمت کې نن خو تاسو پروګرام چې موږ واورېده تاسو وویل چې مقصد د کومه ښځه جنۍ چې وتښتي یا بل کور ته لاړ شي د هغې نه خپرونه دی موږ پښتنو کې د تاریخ نه دا هغه اصول دی چې که دونه خدای دې متاسې ټوله حیا سره وکړي ووسطي خو مثلا دونه سره هغه شي وتښتي خو هغه مقصد خلاصوي یا د جمعې خلاصوي یا سړی خلاصوي بیا د جرګې په خمناتو نه د روغه جوړه سره کېږي کله چې د خلاصان نه وي یا د ښځه سړی خاوند وي یا د سړي ښځه وي نو دا بیا مقصد دا مري بل هغه وي چې په ښکلې ښځه وتښتوي څوک نو هغه پښتنو کې هغې جوړه ډېره مشکله ده هغې نه ډېر کسان په مړ کېږي تر 7 نفر پورې پښتنو کې په مړ کېږي چې څه چې سپارلي نه وي خلک چې په خپل لاره چې وبلي جاري وکړي بل په مري بل چې وکړي بل په مري تر څو چې 7 نفر چې په دې مقصد نه استفادې نه وي ډېره مننه ستاسو د څرګندونو نه ژوندي اوسېږئ موږ د خلاصې ښځې په اړوند باندې خبرې کول غواړو مهرباني ډېره مننه نو خلاصان دغه څه ده چې اصول د جرګې چې د انانات چې د تاسو پخوا د مشرانو په هغه یو سره خپلېږي هغه څخه چې پخوانۍ په دې ټول پیښو ستونزو نه جرګې شوي دي مقصد هغه نه به خپلېږي هغه نه څوک مقصد په بدر کې نه شي سره خپلوي ځکه چې ډېره مننه چې سړی نه قاتل وشي یوه ښځه په وار کې مقصد دغه په خاطر سره وار کې چې دښمني په دغه دوستۍ سره بدله شي په دې خاطر د جرګوالو ښځه په وار کې نه هغه د پیسې یا ځمکې کې وار کې خو نور هغه په مشکلې سره فعال کېږي او ښځې ته یوه ستونزه وي چې تر مرګ پورې دې ژوند ډېر سره خراب وي تاریخ وي کور کې که ښه ژوند وي نو ډېره خفه وي د کور والا دا څه ورته کوي چې موږ ته په بادو ګیر کړی موږ پلنکی د ښه ځوان سړی و د تاسې ممکنه داسې په قاتل سره وتښتېدو نو هغه ډېره
غمجنه وي په خپل ژوند کې او ډېره خفه وي. دغه یو رواج په پښتنو کې لږ داسې رواج دی چې نه وایي چې د ښځې نفسي دې ورکولی بلکې بعد وکړي چې مړی وشي مثلا یې نغدې پیسې ورکړلی ځمکه ورکړی یې بخلی نو دا ډېره ښه نتیجه ورکوله. ژوندي اوسېږي په مخامخه ډېرې ښکلې خبرې وې. ډېره مننه ښاغلی صلاح الدین. هر وخت ښاغلی صلاح الدین د پکتیا نه هر وخت زموږ په جرګه خپرونه کې زموږ سره ګډون کړی دی او هغه ارزښتناکې خبرې چې دوی په خپله ټولنه کې د خپلې ټولنې لپاره ګټورې ګڼي هغه زموږ سره ګډې کړي دي. په ډېرې مننې سره دغه نن هم تاسو کومې خبرې چې یادې کړې دغه لومړۍ برخه خو د خلاصې ښځې او خلاص نارینه په اړوند باندې وه او دا بله د بدو خبره چې تاسو ښځې په بدو کې ورنه کول شي دا هم تر ډېره ځایه پورې زموږ په ټولنه کې کم شوي دي. امید ده چې دا به کم شي. جرګې خپرونه ته په خیر څوک د کوم ځای مهرباني کوئ؟ مهرباني تاسو. نو دا زه ګرانو لیدونکو ته خپله صلاح الدین ته او دغه درنو لیدونکو ته ټولو ته زه دا وایم دغه تېرو ورځو کې له ما سره یو سړی مخ شو. هغه د پکتیا په سیمه کې وښودې. هغوی ډېرې پرېکړې کړې دي او ما ته یې وویلې چې په دا ډېر وخت کې ښځې په بدو کې نه دي ورکول شوې او دغه دود په سیمه کې بدل شوی ده. کېدای شي یوه ورځ ستاسو په وړاندې باندې زه هغه مېلمه کړم او تاسو سره پامجاړم خبرې وکړي بیا هم یوه اړیکې ته ځو. جرګې خپرونه ته په خیر څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ؟ ټول اواز هم ټیټ کړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر تلویزیون اواز دې ټیټ کړه. سلام علیکم. وعلیکم السلام. هر کله تلویزیون اواز ټیټ کړه. درنو لیدونکو کله چې تاسو خبرې کول غواړئ نو د خپل تلویزیون اوازونه مو ټیټ کړئ بیا خبرې وکړئ او دا چې کله بیا تاسو په اوازونو سره اواز ملګری شغا ملګری نو بیا د دې نه دا معلومه شي چې هغه کومه ستونزه وي نو ستاسو اړیکه غوڅه شوه. نو د صلاح الدین په دې اړوند باندې ډېرې ښې خبرې وکړې او خبره دا وه چې د بدو خو ما تاسو ته ویلې چې هغه دود تر ډېره ځایه پورې اوس کم شوی ده او په دې هیله چې دغه دود به یو رټل شوی په دې باندې وګڼو چې زموږ مشرانو دا د خلکو د پیوستون دپاره دا کار کړی ولی که زموږ خلک بې د دې نه سره خپلېږي د دوی ترمنځ پیوستون پیدا کېږي نو ښه خبره ده. ښځې په بدو کې ورکول تر تله پورې باید دود ونه ساتل شي. جرګې خپرونه ته په خیر څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ؟ مهرباني ستاسو هم خبرې رانه اورېدل شوې. اوس راځو بېرته دې خبرې ته زه راځم چې هغه موږ مشرانو چې کله چې خلاصه ښځه ما تاسو ته وویلې چې پښتنو ترمنځ روغه جوړه کېدای شي ولې دا چې د نورو سره هغه د دې دپاره دا نه چې دوی زموږ مشران د خدای لري او هغه څوک چې نشته د هغوی اروا دې ښاده وي دوی کله هم د وګړو ترمنځ توپیر نه ده کړی. دوی ټوله ټولنه یو انسان یې د انسان په بڼه پېژندلی ده خو دوی د دې دپاره دا کار خبره کړې ده چې خور او لور داسې ځای ورنه کړي چې د هغوی ته ستونزې پیدا شي. ژبنۍ ستونزې ورته پیدا شي د کلچر له پلوه ستونزې ورته پیدا شي د نورې خبرې داسې څه ورته پیدا شي چې هغه که چېرته په نورو خلکو کې واده شي په بله ژبه خلکو کې واده شي د پښتنو نه پرته په بله کې واده شي نو کېدای شي دغه ښځې ته ستونزې پیدا شي چې د دغو ستونزو د کمولو دپاره دوی دا ویلي دي چې تاسو به په دې کې ډېر پام کوئ چې پښتنې مېرمنې نورو خلکو ته ورکوئ نو دې باندې به ډېر پام کوئ چې دوی ونه کړېږي. زموږ مشرانو دغه ارزښت ساتلی و. جرګې خپرونه ته په خیر څوک د کوم ځای نه مهرباني؟ وعلیکم السلام. هر کله څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ؟ ژوندي اوسېږئ خوشحاله اوسېږئ. له بده مرغه ستاسو اړیکه پورته شوه خو بیا هم ونه شو. درنو لیدونکو په ډېره مننه